حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمندو فپورتنی آیت کې الله عز وجل فرمای د الله جل جلاله خایسته نومونه دي. تاسو الله جل جلاله په د خایسته نومونو سره یاد کړئ، یعنی راوی بلئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی دي چا چې دغه 99 نومونه یاد کړه الله جل جلاله به ورته جنت نصیب کړي، یعنی جنت ته به ولاړ شي. نو لهذا زه غواړم چې د الله جل جلاله د ذاتي نوم د لفظ الله یو څو فایدې بیان کړم. د الله جل جلاله 99 نومونو څخه اول لفظ الله ده چې ترجمه ده یې د عبادت لایق ربه. له هغو څخه اول که څوک هر ورځ زر ځلې دغه مبارک اسم ووایي له زړه نه به یې شکونه لرې او یقین به یې په نصیب شي. دوهم، که څوک دغه مبارک اسم د جمعې له لمانځه څخه مخکې ووایي هر مشکل کار به الله جل جلاله ورته اسانه کړي. دریم، که یې له هر لمانځه وروسته 100 ځلې ووایي باطن به یې اصلاح او د کشف څښتن بشي. زیات ویلې د لاعلاجه ناروغانو لپاره چې ورباندې دم کړل شي ډیر ګټور او د شفا سبب دی. څوک دغه مبارک اسم په یوه لوښي کې د هغه د ګنجایش په اندازه ولیکي او بیا دغه اوبه په هغه ناروغ وپاشي چې د پیریانو اثر وپي، دغه مسلط پیریان به وسوځول شي. که څوک دغه مبارک اسم د الله تعالی سره د محبت په موخه ذکر کوي د صدیقینو یعنی د رښتیا ویونکو درجه به ورنصیب کړل شي. پنځم، که څوک تر هر لمانځه وروسته 7 ځلې دغه مبارک اسم هو الله الرحیم ووایي ایمان به یې پوره او د شیطان له شر څخه به خلاص وي. شپږم، که څوک 1000 ځلې یا الله یا هو ووایي زړه به یې د ایمان په نور ډک یعنی منور کړل شي. اووم، که څوک د جمعې په ورځ د مازدیګر لمانځه وروسته تر ماښامه پورې مخ په قبله کیني او دغه اسم یا الله یا رحمان ووایي بیا چې کومه دعا غواړي الله عز وجل به ورته قبوله کړي. نو الله جل جلاله دې مونږ ته د لفظ الله د ذکر کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ المبین.